برېښنا په اونۍ کې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس الحاج ملا محمد حنیف حمزه د دې شرکت په مرکزي دفتر کې د ځینو خالي بستونو ازموینې له بهیر څخه له نږدې څارنه وکړه. رهبری پنجشیر مربوط به ریاست حوزه پروان برېښنا همزمان با افتتاح یک پایه ترانسفورمر به ظرفیت 250 کیلوولت آمپیر در ولسوالی عنابه ولایت برای نزدیک به 300 مشترک جدید برق فراهم نمود. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس الحاج ملا محمد حنیف حمزه د خپل کار په دفتر کې د جوزجان والي قاري ګل حیدر شفق صاحب سره ولیدل او د یاد ولایت برېښنا وضعیت په اړه یې هر اړخیزې خبرې وکړې. طبق معلومات شریک شده به کمیسیون سهم شکایات د افغانستان برېښنا شرکت از مربوطات جکشن پنجم کابل در نتیجه جلوگیری از آتش سوزی یک پایه میتر بکس از سوختن ترانسفورمر جلوگیری شد.